نن د بندېدو 8مه ورځ ده. سلګونه تازه میوې او سبزۍ ډکې موټرې د تورخم دروازې د خلاصېدو په هیله ولاړې دي. دا هم د تورخم تجارتي ښارګوټی دی. هېڅوک پکې نه لیدل کېږي. نښته په همدې نکته رامنځته شوه. افغان لوري غوښتل چې خپله ویجاړې پوستې ځینې برخې ترمیم کړي، خو پاکستاني پوځیانو له لوري پرې برید وشو چې افغان لوري ته یې ځاني او مالي زیانونه واړول. له نښتې وروسته د تورخم ښارګوټي نظامي بڼه خپله کړې ده. د افغانستان سرحدي ځواک خپلې دفاع لپاره چمتو ولاړ دي. افغانستان هر کله د هر هیواد سره د هر ملک سره هغه که ګاونډي هیوادونه دي که نور هیوادونه دي نه غواړي چې د جګړې له لارې یو خبره ورسره حل کړي، غواړي چې د خبرو د لارې سره هر مشکل هر خبر چې هغه ورسره حل کړي او تفاهم ته ورسره ورسېږي. د رومیانو ډکې لارې دلته نیلام لپاره راغلي دي، ځکه چې تورخم لاره یې پر وړاندې بنده ده. ډېر خلک نیلام ته راغلي تر څو له نیمایي هم په ښکته نرخ رومیان واخلي. سوداګرو یې ډېر زیان لیدلی دی او سخت شکایت کوي. وایي میلیونونه افغانۍ تاوان یې کړی دی. دا د سبزیجاتو هغه ډکې لارې وې چې افغان تجارانو له لورې پاکستان ته صادرېدې. د تورخم دروازې بندېدو وروسته تجاران بیرته اړ شو چې دغه سبزیجات په جلال آباد ښار کې په ډېره کمه بیه لیلام کړي. پی جالۍ باندې 320 روپۍ 330 روپۍ قیمت دی. د دې خرڅ هم کړلې په 80 او 80 او په 50 روپۍ، نو هغه د تشې جالۍ پیسې هم پوره نه کړلې. دا 3-4 ورځې کې کم از کم چې تر 350 تر 450 پورې دی کې زیات رومیانو انګور پکې هم نور دا سبزیجات پکې وو چې هغه تورخم کې د تورخم د بندېدو وجې ټول پاتې شوي وو. نو ټول جلال آباد ته شو، هر یو شي باندې ډېره خرچه راځي او په ډېرو غټ قیمت باندې موږ ته پرېوته. موږ ته ډېر ارزانه خرڅ کوو، په ډېر په تاوان سره مخ یو. د تازه میوې ډکې لارې هم دلته په نیمه بیه نیلامیږي، ځکه چې د خرابېدو په حال کې دي. دغه گاډی وروره ما د په 3 لک افغانۍ تمام دی. 8 لک افغانۍ فی الحال دغه گاډی 2 لک روپۍ افغانۍ هم نه جوړوي. دغه گاډی کې مونږ 8 لک روپۍ بندې کړي او 2 لک نه جوړوي او 6 لک روپۍ د دې تاوان دی وروره. ما ته په 10 لک روپۍ تمام ده دغه یو گاډی. دا اوس ما ته فعلا 2 لک روپۍ هم نه جوړوي. دا خلک تباه و برباد شو د دې پاکستان د لاسه او خرچه ورباندې ډېره زیاته راځي. مونږ ته دا 2 لک روپۍ هم نه جوړوي. پاکستان ته د تلو په هیله ولاړې لاریو چلوونکي وایي ورځې یې ډېرې وشوې، جیبونه یې خالي شو او د تګ په اړه یې هم هېڅ معلومات نشته، خو ډېری بیا پړه پر پاکستان هېواد اچوي. چې دغه ترانسپورټ مه ځوروئ، دغه ترانسپورټ ته دا مشکلات مه ایجادوئ. 6مه او 9مه ورځ دا دغه خلکو د ګاډي په کشتو باندې اخیستي دي او یو کشت هم دلته په پوره شو. دا به کوم ځای نه پوره کوي؟ رومیان په 800 روپۍ یو جالۍ تمامېدو، نن په 30 روپۍ او په 20 روپۍ په جلال آباد کې خرڅ شو. آیا تجاران په څه ملامت دي؟ ټول تجارت ټول فساد پاکستان کې دی. چې پاکستان نه وي دا لاره دې ولې بنده کړه؟ دا زموږ د میوې او د سبزۍ سیزن چې راشي ته لاره هم بندې، ستونزې هم جوړې، زموږ په پوستو حمله هم کوي. زه دو ته سوال کوم که خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره حل کړي، ځکه چې کدیلې عوام دی او کایلې خلک دي ډېر غریب خلک دي، ځکه چې بېګاله یې د ډوډۍ درک نه لګېږي. مونږ ډېر په هغه کې یو خساره کې یو، ډېر په تکلیف کې یو. زه په خپله ډرایور یم د کنټینر والا. 9مه شپه مې ده چې کومې پیسې وې راسره ختم شوې. تجارانو غریبانو رومیان داسې فروټ میوه‌جات چې څومره پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره